السلام علیکم ملګرو، عبدالرحیم حلیمي یم. نن مې یو ښکلې طریقه راوړې ده. د جیمیل جوړولو طریقه مې درته راوړې ده ملګرو. تاسو څنګه کولی شئ خپل جیمیل اکاونټ جوړ کړئ یا جیمیل آیډي جوړ کړئ، هغه هم د بغیر د نمبره تاسو یې جوړ کړئ. ملګرو زه دلته اوس تاسو ته ښایم سټپ په سټپ. ملګرو تاسو ګورئ که تاسو هر شي تاسو پلی کوئ هغه تاسو ته نه پلی کوي. تاسو ګورئ پلی سټور هغه کومه دلته آیډي غواړي، دلته آیډي به غواړي. تاسو ګورئ دلته آیډي نشته، دلته به آیډي غواړي. تاسو وګورئ زه دا لرې کوم. تاسو ګورئ چې هر څه تاسو مطلب یوټیوب کې تاسو چاته لایک کوئ یا تاسو کوم چینل سبسکرایب کوئ، تاسو سبسکرایب کولی نه شئ. مطلب زه اوس تاسو ته ښایم چې څنګه تاسو ملګرو ویډیو در سره شروع کوم. تاسو ګورئ زه جیمیل اکاونټ دلته تاسو هر یو موبایل کې تاسو ګورئ دا ویب سایټ یې دا د جیمیل دغه په ده باندې به تاسو کلیک واخلئ. په دې ویب سایټ هم چې کلیک واخیستل موږ ته به داسې انټرفیس ولیږي. تاسو به په دې باندې کلیک واخلئ. سمپلی په دې چې کلیک واخلئ ایډیټ اینډ اکاونټ باندې به تاسو کلیک واخلئ. په دې چې کلیک واخیستلو تاسو ګورئ موږ ته به دلته راشي چې تاسو جیمیل ګوګل اکاونټ جوړوئ. موږ په ګوګل اکاونټ باندې به کلیک واخلو. تاسو ګورئ لږ زما نیټ کمزوری دی، دا به سرچ کړئ. ملګرو دلته به موږ نه تاسو ګورئ دا انټرفیس داسې خلاص کړو. دلته یو ایمیل یا فون غواړي، موږ سره خو فون نمبر نشته، به موږ د بغیر د نمبره جوړه. تاسو سمپلی په دې باندې به کلیک واخلئ چې په دې چې کلیک واخیستلو تاسو ګورئ تاسو به سمپلی په دې باندې کلیک واخلئ. په دغه ټکي لاندې نه اخلئ تاسو هر سم هغه ستاسو خوښه. زه به په دې کلیک واخلم. تاسو ګورئ چې زموږ نه ده. تاسو ګورئ دا انټرفیس داسې موږ ته راغی. فرست نیم لاست نیم موږ به دلته نوم ورکړو. ملګرو زه به دلته خپل نوم ورکړم. تاسو ګورئ زه به د ملګري نوم ورکړم. ملګري دپاره زه جیمیل جوړوم. تاسو ګورئ زه به دلته ورکړم عبدالعزیز خان. تاسو ګورئ زه به دلته عبدالعزیز خان ولیکم. تاسو ګورئ زه به دلته عبدالعزیز خان ولیکم. تاسو ګورئ چې ما په دې عبدالعزیز خان تاسو ما ولیکله. تاسو ګورئ تاسو به بره به تاسو خپل نوم ورکړئ، لاندې به تاسو خپل تخلص ورکړئ. تاسو په نیکسټ باندې کلیک واخلئ. تاسو ګورئ موږ په نیکسټ باندې کلیک واخیستلو. تاسو ګورئ دلته به تاسو خپل هغه ورکړئ چې فیمیل میل. زه به په میل باندې کلیک واخلم. تاسو دلته مطلب ورځ به ورکوئ چې کوم ورځ. تاسو ګورئ زه به دلته د نیم ورځ ورکړم. زه به دلته یو میاشت انتخاب کړم. زه به بهرنی انتخاب کړم، هر یو چې تاسو انتخابوئ. دلته به تاسو ورکوئ چې تاسو څومره ورکوئ. 1900 زه به 98 ورکړم. بیا به تاسو په نیکسټ باندې کلیک واخلئ. تاسو په نیکسټ باندې کلیک واخیستلو تاسو به دلته تاسو بیا دلته عبدالعزیز چې تاسو بیا هم دلته ورکوئ. زه به بیا دلته عبدالعزیز ولیکم. لیکم. زه به نیکسټ باندې کلیک واخلم. دلته څنګه ده زه به دا وګورم. ملګرو تاسو هلته تاسو به څلور یو مطلب څلور سره نیم ورکوئ، څلور مطلب پاسپورټ کوډ ورکوئ. تاسو به 8 نمبر ورکوئ. تاسو به لاندې په دغه ځای کې به تاسو ته یو کوډ نور درکوي چې هغه به تاسو بیا ورسره واخلئ. بیا دا نیکسټ کېږي. ملګرو نیکسټ نه کېږي. هغه وکړو نیکسټ ته ما ته پاسپورټ راغی. تاسو پاسپورټ ورکړئ. خپل چې هر یو پاسپورټ ورکولی شئ. د 8 عددونو نه کم پاسپورټ نشئ ورکولی. نو 8 مطلب 8 حرفه تاسو چې هر شی ورکوئ نو هغه نه زیات هم وي ورکولی شئ. نو 8 نه کم به نشئ ورکولی. زه به دلته خپل پاسپورټ ورکړم. تاسو ملګرو ما دلته خپل پاسپورټ ورکړو. تاسو هم خپل پاسپورټ ورکړئ. تاسو په نیکسټ باندې کلیک واخلئ. تاسو په نیکسټ ملګرو تاسو ورټیږئ. نو زه به وګورم دلته زما پاسپورټ لږ دی، دا یې نه دی اخیستی. زه به بیا پاسپورټ ورکړم. تاسو چې هر څنګه پاسپورټ خوښوئ نو تاسو ورکولی شئ. تاسو به په نیکسټ باندې کلیک واخلئ. زه هم په نیکسټ باندې کلیک اخلم. تاسو ګورئ ما
پاسورډ کې تاسو به داسې لاندې راکته کې تاسو مونږ بغیر د نمبره جیمیل اکاونټ جوړو تاسو به سمپلی په دې باندې کلیک واخلئ مونږ ځکه په سکیپ باندې به کلیک واخلئ چې مونږ دا سکیپ کو مونږ د بغیر د نمبره جیمیل اکاونټ تاسو ګورئ زمونږ جیمیل اکاونټ جوړ شو دغه دی عبدالعزیز خان تاسو ګوره زه به بیا په نیکس باندې کلیک واخلم بیا به تاسو لاندې راشئ تاسو به لوګین باندې کلیک واخلئ ګرۍ باندې کلیک واخلئ تاسو ګورئ زمونږ جیمیل اکاونټ چې کوم دی هغه مکمل شو تاسو به اکاونټ سیو کړئ تاسو صرف نیکس کوئ تاسو ګورئ زمونږ جیمیل اکاونټ مکمل شو الحمدلله تاسو ګورئ زه به تاسو ته اوس ښایم چې تاسو پلی سټور آی ډي کې هم خوشي کولی شئ تاسو ګورئ زمونږ پلی سټور آی ډي هغه وخت کې نه خوشي کېده تاسو ګورئ زمونږ پلی سټور آی ډي به اوس خوشي کېږي تاسو ګورئ مونږ ته به هر شی راشي پکې تاسو ګورئ زمونږ پلی سټور آی ډي خوشي شوه تاسو ګورئ دلته زمونږ جیمیل اکاونټ به را خوشي شوی تاسو ګورئ عبدالعزیز دغه دی عبدالعزیز دغه دی زمونږ اکاونټ دغه دی دلته راغلی دی کوم اکاونټ چې مطلب یا آی ډي وه هغه دلته جوړه شوه ملګرو تاسو یوټیوب کې هم همداسې بس چاته سبسکرایب کوئ لایک کوئ تاسو کولی شئ زما چینل هم در سره سبسکرایب کړئ د الله په امان تر بل ویډیو تر اوسه مو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي ملګرو یوټیوب ته لاړ شئ او په یوټیوب کې زموږ نوم سرچ ورکړئ تاسو زموږ نوم سرچ ورکړئ زه به تاسو ګورئ دلته خپل نوم سرچ ورکړم عبدالرحیم حلیمي ټي وي تاسو ګورئ عبدالرحیم حلیمي ټي وي سرچ کړئ دا به تاسو ګورئ زموږ خپل د چینل نوم سرچ ورکړئ تاسو ګورئ زموږ چینل نوم سرچ کړئ تاسو به سرچ ورکړئ ملګرو دغه دی زموږ چینل درته راښکاره شو زموږ تاسو به سمپل په دې باندې کلیک واخلئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او دغه په خوا کې د غنټۍ نشان په آل باندې کلیک کړئ مننه ملګرو که تاسو زموږ فیسبوک صفحې ته نه دي زموږ فیسبوک صفحې ته هم لاړ شئ عبدالرحیم حلیمي ټي وي سرچ ورکړئ ملګرو تاسو به سمپلی عبدالرحیم حلیمي ټي وي به تاسو په فیسبوک کې هم سرچ ورکړئ تاسو لایک او فالو ځان سره لایک او فالو کړئ زموږ فیسبوک پیج هم در سره فالو او لایک کړئ